د هغو سیلاب ځپلو لپاره په سرپناهو کې وخت تېرول اسان نه دي چې نه پوهېږي کله به خپلو کورونو ته ولاړ شي. دې وضعیت د سعودي عربستان سهرا الاسد هم اغیزمنه کړې. We've never had any experience before like that with any kind of storm. موږ هیڅ کله دغه ډول طوفان نه ولیدلی او تمه مو نه درلوده. کله چې اوبه راغلې نو دا زما لپاره یوه نوې تجربه وه. سهرا د خپلوانو د لیدنو لپاره هیوستن ته راغلې ده. ماشومان لوبې کوي خو لویان کور ته تلل غواړي او نه پوهېږي چې کله به ورته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی دلته ځانونه خوندي احساسوي او شاوخوا فضا یې صمیمي ده. یو زیات شمېر خلک دلته راغلل چې هغه کسان خپل کورونو ته بوځي چې دلته د سرپناه لپاره راغلي وو. دغې خواخوږۍ پر موږ اغېزه وکړه. د هیوستن لویدیځه برخه سیلاب نه لري. د دې ځای اوسېدونکي دلته راځي چې خلکو ته د څادرونو، کمپلو او حتی د لوبو شیان ورکړي. ځینې خلک د لومړي ځل لپاره جومات ته دننه تللي. ما هېڅکله یو جومات نه ولیدلی. ما یو څه اندېښنه درلوده چې د کومې دروازې له لارې ننوځم. یوې ځوانې مېرمنې بهر زما هرکلی وکړ او ما ته یې لاره وښوده. دلته د هر دین خلک سره یوځای شوي دي او یوازې د بشرپالنې پر اساس کار کوي. هغوی یوازې د انسانانو په توګه له یو بل سره مرسته کوي. موږ د بېلابېلو کسانو په اړه پوهه ترلاسه کړه. جینا وایي چې د دې ځای لیدل یې ځینې اندېښنې لرې کړي دي. دا نارینه زما د تمې برخلاف ډېر صمیمي دي او ښځینه یې هم زما په اند ډېرې مهربانې او صمیمي دي. خو ځینې وخت زه یې له نارینه‌و نه شرمېږم ځکه چې د هغوی د دودونو په اړه سم معلومات نه لرم. دا د چودري لپاره هم یوه تجربه وه. هغوی انسانان دي، هغوی زموږ دوستان دي، هغوی غواړي د کوم توپیر او ویرې پرته له انسانانو سره مرسته وکړي. هغوی یوازې خلکو سره مرسته کول غواړي. سارا وایي چې د دې ځای وضعیت هغو خبرو په څیر نه دي چې په خبرونو کې یې د مسلمانانو پر خلاف ګوري. دلته داسې کسان راځي او مرستې ویشي چې مسلمانان نه دي. دې کار د امریکا په اړه زما په نظر کې بدلون راوستی دی. د دې ځای رضاکاران وایي چې د فاصلو د له منځه وړلو او له یو بل سره د همکارۍ کولو له لارې به خپله ټولنه پیاوړې کړي. جمین د اشنا تلویزیون امریکا غږ.